کړي دي. یوه خبره موږ تاسې په خپل افغاني او اسلامي عزم وکړو د کندهار خورکۍ ته. د کندهار خورکۍ زه په الله قسم کوم چې ما پرون مسجد نبوي کې د تا خبرې واورېدلې. موږ مسلمانانو کې چې وینې موجودې وي د تا انتقام به اخلو. تنها د تا انتقام نه د ټولو هغو مظلومو خویندو چې کافرانو ظلم ورسره کړی، د روهنګیا نه رانیولې تر قدسه پورې، د تبت نه رانیولې د کاشغر نه رانیولې تر اندلسه پورې، تر بغداد او تر صومال او تر افغانستان او تر پاکستان، تر ټول اسلامي دنیا پورې موږ به انتقام اخلو. یو د تکبیر غږ به دلته وکړو. بیا هم درته وایو خورکۍ انشاءالله داسې مسلمانان سره چې په بدنونو کې د هغوی وینې په جوش باندې راځي، خامخا به د تا انتقام اخلو. ته مه خوابدي کېږه. الله دې د تا په غیرت او د تا په فن باندې او د تا دغه لوی عزت ته چې بیا دې د افغانانو په تاریخ کې د ناهید او د ملالې او د میوندۍ د هغې تاریخ بیا را ژوندی کړه. نو یو د تکبیر غږ به وکړو. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. غلامانو مرګ په بې ضمیرو مسلمانانو، مرګ په هغه کسانو باندې چې د اسلام د دین مخالفین دي. مرګ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.